د کونړ پر سیند د بند جوړېدو اعلان وروسته د پاکستان وارخطايي. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د اوبو مدیریت په پاکستان کې د خطر زنګونه کړنګوي. د یورو ایشیا ټایمز خپرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د کونړ پر سیند د بند د جوړولو طرحې ته کتنه کړې او ویلي چې د طالبانو لخوا د اوبو د بندونو جوړولو هغوی پیاوړي کړي خو ګاونډیان یې غوسه کړي دي. خپرونه وایي د طالبانو حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلي د افغانستان پر سیندونو د بندونو د جوړولو پلانونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اوبو مدیریت او په دې برخه کې اقداماتو ته د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د واک پر مهال ډیر پام ور واوښت چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دوی هم په دې برخه کې د تیر حکومت د ځینو طرحو پلي کولو ته دوام ورکړ. ایرو ایشیا ټایمز د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي افغانستان باید د خپلو سیندونو اوبو مدیریت کړي، هغه که فراه کې وي، که هلمند کې وي، که فاریاب کې وي او یا کونړ کې وي. د نوموړي په وینا د دوی حکومت خپله پریکړه کړې ده او د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. د ایرو ایشیا ټایمز د دې لیکنې په بله برخه کې راغلي هندوستان چې په 2014 کال کې د سلما د بند په جوړولو کې مرسته وکړه اوس چمتو دی چې خپلې تخنیکي تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. خپرونه وایي افغانستان د 15 لویو سیندیزو حوزو سرچینه ده چې کولی شي د خپلو اوبو اړتیا پوره کړي خو وړاندې لیکي چې د 4 سیندیزو حوزو اوبو یې نور هیوادونو ته ځي. لیکوال وړاندې وایي د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول به د طالبانو د حکومت او پاکستان پر سیاسي او امنیتي اړیکو بې اغیزې نه وي ځکه د افغانستان لخوا دغلته د اوبو مدیریت په پاکستان کې د خطر زنګونه کړنګوي.